سلامونه ټول پښتین افغان قوم ته په پښتانه مینه سلامونه یې علاده وکړو چې روغ جوړ و خوشحال وي. ملګري یې لکه څرنګه یې سوشل میډیا د لارې تاسو ته معلومه هدو چې کیم بیا په پښتونخوا وطن شي کیم پریشانینه شیری دی بیا کیم ظلم جبر شیری دی لکه بیګای شپې چې کیم په بیرمل شي کیم بمبار وشه بیا په وزیرستان شي په تحصیل ماکین شي چې کیم ظلم جبر شیری دی کیم پریشانینه شیری کړي دي چې پارین یې ورته ویلي وي چې ماکین سره ټچ علاقه دو دشکا چې دغه کلی ووزي نن وته مقامی خلک ورسره د پی ټی ایم ملګري چې کیم کورینه وي هغې سره په پښې او په ګاډي په څه یا کلي رواستل په آن بعد ویس بیا د کارنیل ورته ویلي دي چې د رازین خلکو ووځي چې دا د ماکین نه چې کیم من بازور دی د دغې نه یوه نیمه ګنټه لرې دی چې ویسو په دا شپه دا خلک ووځي میږ یغې ځوی اپریشن کی بار بار میږ د قوم ته د خلک ته د ولس ته سولینه کړي دي د تیرې شپې اووه کولې نه دا پی ټی ایم او دا د پی ټی ایم ملګري چې کیم په ځون باندې تکلیفینه کیم فیارینه کیم ته وال ټکولي په ځون تیر کړل دا واحد په دا یوه کیسه باندې تیر کړل چې او کومه بیا په وطن باندې جنگ در باندې روان کړی دی او کومه بیا بربودیږي بیا ډالر تنیات کړی دی خو نه مو سره منل میش چاته په غور نه یایي خو چې دا تو میږ احتجاج کوو بیا په لاس می 15 په شل کسانه ډیر څوک نه وروتل او احتجاج هم په څه کوو چې بیا په وطن شه بدم نه شیریدو بیا د میږ وطن ننګیږي بیا د میږ په وطن شه بربودي اپریشنی نه شیریدي یو ځل بیا د میږ خواندې ماندې جوړي بیا په دا ساړه سوړو په دا وورکشه په تکلیفي نه وي خو نم سره منل چې دی نه بیا یې په وزیرستان شي بیا اپریشن شریک چې نن نه وړه وړه ماشومانو توس لیدلی وي یا زنانو هم لیدلی وي خلکو هم لیدلی وي هغې مولینو هم لیدلی وي چې کیم په تکلیف باندې ډېر ووځي کیم په ظلم په جبر ډېر ووځي بیا په دا توره شپې ورته ویلي دي چې د رازین خلکو ووځي چې په شپه دا وطن خالی کې میش خپل بمبار او اپریشن کی نو خلک چې وس په دا شپه په کلک ژمي په سړک شه ډېر ووځي انتهایی زیات تکلیف دی ورته نو زه د ویډیو مقصد مې هم دا دی چې څوره پښتین قوم دی بالخصوص د ماسید قوم چې دی په کور دوک چې که مشر دی که کشر دی که ځوان دی که کاروباري دی که هر څوک دی ګوره وطن هم یو دی عزت هم یو دی پښتو هم یو دی روایت هم یو دی که خواندې ماندې بې عزته کیږي که مړیږي زه تو هر څوک که په کراچۍ یي که په پېښور یي که په اسلام آباد یي که په ټانک په ډیای خان یي چې یوه د مو د تو خور واته مور بې عزته کیږي دا میشتو غون بې عزته کیږي دا غون قوم بې عزته کیږي دا غون وطن بربودیږي نو غون خلک ته په چار دو که په کراچۍ کښې دي که په ټانک ډیای خان شي دي که په اسلام آباد پېښور شي دي که د پاکستان په کیم کون شي ماسید پروت دی په کور دو چې د دغې د پوره ښه درین غږ پورته کو د سوشل میډیا د لارې ورسره دا ته چې کیم خلک دی کیم د میش د وطن نه شي کیم پالټې دي کیم تحریکینه دي په کور دو چې دا په زر نه زر سره وغوړي او یو مستقل د امن په خاطر یو مستقل داسې عمل جوړ کو چې مستقل ورته وایي چې لیو میش دا ته تر داره پورې نوست وي چې څو پوره د مو وطن ته امن نه ویرو کړی لیو قسم دی د ځون در باندې ټکوړې ټکوړې که خو مزید خواندې ماندې در باندې ونه ژړاوه واړې کې وړکیو در باندې ونه ژړاوه او کوم مسؤل درته که سیناتي درته کی په تیرو هم درته کړي دي په هر سپیچینه شم درته کړي دي په هر زوی شم درته کړي دي چې بذات خود میش نم قسم دی د کرسۍ لالچ شته دی نم د ووټ د ریپې لالچ شته دی واحد هم د قوم لالچ دی چې قوم سره یو کې مزید هم خواندې ماندې ونه ژاړېږي مزید هم قوم ونه ځاورېږي د دغې په خاطر باندې هم تېره هم چې څه تکلیفونه تېر کړي دي یا د ماسید نور سیاسي خلک چې څه تکلیفونه تېر کړي دي د دغې په خاطر یې تېر دي چې مزید میش په پښتونخوا وطن شي بالخصوص په قبایل بیټ شي دا ظلمینه او دا پریشانینه نه مني نو په قوم باندې دا غږ کو چې څومره سیاسي ګوندونه دي څومره تحریکونه دي څومره د میږ مالکون دي څومره د میږ مشرون دي روش غږ پله وکړي رابطې سره وکړي
قوم وژغورې وطن وژغورې خویندې ماندې چې نن په سیري دي اړیکې وړکې چې نن یې ژاړل چې به یې میږ لوړ چیرې شي په یبلې پښې راغوندي یغې قوم و یغې خلک په خاطر باندې سره یوشي رووځي یوه داسې فیصله وکړي چې داس ورته وایي کلیر کټ چې تر دره پورې میږ وزیرستان ته هیڅوک انټر کول ته نه پرېږدي چې څو پوره یې مستقل امن ویرو کړی او د دغې امن په خاطر باندې که زنداني نه وي که در وي که زندان وي میږ خپل ورته تیار وي خو مزید یې غم خویندې ماندې دا عشق په هیڅ صورت نشي برداشت کولی. ډیره مننه. الان تل په اتفاق شه ولره. مهرباني خوشحال اوسئ.